إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة اللقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك ربنا لا تجعلنا من المشركين آمين يا رب العالمين. عزتمندو نن من په یو ډیر اهم او ضروری موضوع باندې خبره کول غواړو. په هغه باندې تقریبا یو 8 ورځې یعنی 8 جمعې په دې درس باندې لګي. هغه موضوع د حقیقت د شرک او اقسام د شرک. د شرک حقیقت څه شی دی او اقسام کوم دي. عزتمندو دا ښکاره او معلومه خبره ده چې زمونږ استاسو دا دین چې دی دا د توحید دین دی، د اسلام د توحید دین دی. د توحید ضد او مخالف هغه د شرک. عزتمندو چې سړی حقیقت ته وګوري او په دې سوچ او فکر وکړي چې څومره نیکیانې دي، څومره خیر دی، څومره حق دی، او هغه که د هغې تعلق د عقایدو سره وي، که د هغې تعلق چې دی د نظریاتو سره وي، که د هغې تعلق د افکارو سره وي، او که د هغې تعلق د اعمالو سره وي، او دارنګې د اخلاقو سره وي، دا ټول په حقیقت کې د توحید نه سرچینه اخلي. یعنی دا د شجره طیبه چې په سورت ابراهیم کې الله د شجره طیبه مثال ورکړی، د هغې څانګې دي او د هغې خاخونه دي. او که دې طرف ته موږ وګورو د برعکس چې باطل دی او شر دی او گمراهي ده، د دې ټولو که تعلق د اخلاقو سره وي، که د اعمالو سره وي، که د عقایدو سره وي، که د نظریاتو سره وي، که د افکارو سره وي، د دې تعلق چې دی د شجره خبیثه سره تعلق دی. یعنی د شرک سره، د شرک د ونې سره د دې تعلق دی. په حقیقت کې دا د شرک یعنی د شجره خبیثه خاخونه دي. نو عزتمندو دا کوم بحث چې موږ نن د شرک په باره کې شروع کول غواړو، اصل کې د دې بحث تعلق زمونږ د دریم درس سره دی. موږ 3 درسونه اخیستي وو. اول درس هم د سورت عصر په باره کې اخیستی وو، په هغې کې یو 8 جمعې درسونه وو. دویم درس زمونږ د آیت البر په باره کې وو، په هغې کې هم همدومره درسونه وو. بیا دریم درس زمونږ د سورت لقمان د دویمې رکوع په باره کې وو، د لقمان حکیم او د هغې حکمتونه. نو د دغې لقمان حکیم په نصائحو کې، په وعظونو کې، یو اولنی وعظ چې خپل بچي ته یې کړی وه، هغه وعظ د څه چې یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ای بچیا ته د الله سره ګوره برخدار جوړ نه کړي، شرک ونه کړي، ځکه ان الشرک لظلم عظیم، شرک چې دی په ظلمونو کې تر ټولو لوی ظلم دی. هغه څنګه امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه هغه فرمایلی دي چې ظلم څه ته ویل کېږي. فرمایي وضع الشیء فی غیر محله اما بنقصان او بزیادة او بعدول عن وقته او مکانه. امام راغب رحمت الله علیه فرمایي چې شرک دې ته ویل کېږي ظلم چې وضع الشیء فی غیر محله، یو شی د خپل محل نه لرې کول، په غیر محل کې ایښودل. نو دا غیر محل دا څنګه شرک ته اوس څنګه ظلم ویلی شوی دی؟ شرک علما فرمایي 2 صورتونه دي. یا خو یو انسان راولګېږي خالق راښکته کړي د مخلوق سره برابر کړي، نو دا هم وضع الشیء فی غیر محله راغی، او دا ډېر غټ ظلم دی چې خالق د کائناتو ته رالګېږي، په یو عادي مخلوق سره ته یو ځای کوي.
چې هغه د الله په مخلوقاتو کې کمزور نه کمزور مخلوق الله چې د انسان پیدا کړي ته د هغې سره برابر یا رالګېږي دا خالق دا مخلوق ته پورته کوي او د خالق د کائناتو سره ته یو ځای کړي. نو دا دواړه صورتونه چې دا ډېر خطرناک ظلم دی چې الله ښکته کول مخلوق سره برابرول یا مخلوق پورته کول د الله سره برابرول، او دا دواړه ظلمونه دي. او په سورت نساء کې دوه ځایونو کې چې کوم آیاتونه ما ستاسو په حضور کې ولوست، الله رب العزت د شرک په باره کې ډېره ناشنا خبره کړې. الله یو قاعده کلیه ذکر کړې. الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله رب العزت چې بخنه نه کوي هغه چاته چې څوک د الله سره شرک وکړي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله هغه ګناهونه بخي کوم چې ښکته وي د شرک نه. معنا دا ده چې که یو انسان دلته دوه خبرې باید موږ تاسو ذهن کې یاد وساتو. یو خبره ده چې الله رب العزت د شرک نه علاوه دا نور ګناهونه چې معاف کوي دا د الله اختیار دی، مشیت دی. دا معنا نه ده چې دا نور ګناهونه به خامخا د هر ګناه او د هر چا په حق کې الله معاف کوي، داسې نه ده. بس د الله که د چا په باره کې خوښه شي نو الله ورته معافي کوي. او دویمه خبره دا باید یاد وساتو موږ تاسو چې ګوره شرک چې د الله نه بخي دا الله نه بخي چې کله سړی په شرک کې وفات شي او په شرک دنیا نه لاړ شي. یو سړی توبه وباسي نو دا ظاهره خبره ده، ښکاره خبره ده چې الله رب العزت شرک معاف کوي د توبې سره. دا چې الله بخنه نه کوي الله چې انسان په شرک کې مړ شي او الله ته ورشي نو دې انسان ته الله رب العزت بخنه نه کوي. نو د دې آیات نه دا معلومیږي چې د دې اهمیت د دې موضوع عزتمند. یو خو د دې آیات نه بل علما فرمایي اهمیت د دې موضوع د دې نه هم معلومیږي چې الله رب العزت په قرآن پاک کې الله یو چاته یو سند ورکړی دی، یو ډیپلوم ورکړی دی، نو الله یو انسان ستایلی دی هغه په څه باندې چې په دې خبره باندې چې هغه شرک ونه کړي. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې کله د ابراهیم علیه السلام هغه په هغې چې کوم مصیبتونه امتحانات ازمایښتونه راغلي بیا الله رب العزت ابراهیم علیه السلام هغه امتحانونه ذکر کړي نو وروسته الله څه فرمایلی دي وما کان من المشرکین. ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د ډلې نه نو معنا دا ده چې الله ابراهیم علیه السلام ګوره په دې وما کان من المشرکین چې ستایلی دی د وړه خبره نه ده چې الله هر ځای کې هم دا خبره کوي چې وما کان من المشرکین. ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله امام الانبیا ویلی دی، ابو الانبیا چې د ټولو انبیاو پلار. نو خو الله په ابو الانبیا باندې الله په قرآن کې ابراهیم علیه السلام نه دی ستایلی. ابو الانبیا یعنی ابراهیم علیه السلام چې د ابو الانبیا دی خو الله په ابو الانبیا باندې نه دی ستایلی په قرآن کې چې داسې ورته ویلي چې هر ځای کې چې دا ابو الانبیا دی ابو الانبیا دی. علما فرمایي چې څومره پیغمبران چې راغلي دا د ابراهیم علیه السلام په نسب کې راغلي. هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام یو زوی اسحاق، بل زوی د ابراهیم علیه السلام اسماعیل، او بل زوی و الله او بله ښځه چې بچي پیدا شوي په هغې کې پیغمبر نو خو البته وروستو نسب کې پیغمبران راغلي دي. نو ابراهیم علیه السلام دا یو زوی چې اسماعیل علیه السلام دا تقریبا 3000 شاوخوا کلونه دینه وروستو دا خپله خو پیغمبر و اسماعیل علیه السلام خو 3000 کاله د ده په نسب کې پیغمبران نه دي راغلي. اخره کې زمونږ او ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اولادو کې الله لیږلی دی. اسحاق علیه السلام دا د ده زوی و یعقوب علیه السلام هغه هم پیغمبر و، د هغې زوی و یوسف علیه السلام هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام په اولادو کې ټول پیغمبران راغلي دي. د بني اسرائیلو چې څومره پیغمبران دي هغه د یعقوب علیه السلام په اولادو کې راغلي دي. نو معنا دا ده چې ابراهیم علیه السلام دا دوه سلسله نسب کې ټول پیغمبران راغلي دي. په بني اسرائیلو کې داسې ورځ هم راغله چې په یو ورځ کې اویا پیغمبران راغلي او هغوی شهیدان کړي. دا ټول د چا اولاده و؟ د ابراهیم علیه السلام. ځکه بني اسرائیل چاته وایي؟ یعقوب علیه السلام ته. د هغې اولادو ته بني اسرائیل وایي. او دارنګې دا بلې ښځې نه چې قنطوره نومېده بنو قنطوره کې په هغې کې هم ډېر پیغمبران راغلي دي چې د یو ذکر الله په قرآن پاک کې کړی دی چې شعیب علیه السلام دی. نو دا هم د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې. نو څومره پیغمبران چې راغلي دي د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې، خو ابو الانبیا باندې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام نه دی ستایلی چې هر ځای کې الله دا ووایي. او دارنګې ابراهیم علیه السلام امام الناس دی خو په هر ځای کې الله امام الناس نه دی یاد کړی. او ابراهیم علیه السلام چې دی خلیل الله دی خو په هر ځای کې الله دا نه دی ویلي. هر ځای کې
چې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ستایلی په څه باندې وما کان من المشرکین. نو معلومیږي چې یو انسان ته الله چې کوم سرټیفیکیټ چې ورته وایي، کوم سند چې ورته وایي، کوم ډیپلوم چې ورته وایي، دا انسان ته الله ورکوي. نو غټ ډیپلوم دا ده چې دا انسان د شرک نه بچ. دا ډېره غټه خبره ده. بله خبره عزتمندو دا ده چې دا شرک دا یو همګیر او عام مرض دی. نو د دې وجې نه هم دا یو ډېر مهم موضوع ده. الله رب العزت په سورت یوسف 106 نمبر آیات کې فرمایلی دي وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله فرمایي چې ایمان نه دی راوړی ډېر د انسانانو نه په الله باندې الا وهم مشرکون، مګر دا چې د ایمان سره سره دوی د شرک په مرض باندې اخته شوي دي. نو عزتمندو دا معنا ده چې ډېر مؤمنان او مسلمانان دي، دوی د ایمان دعوه کوي، د الله د منلو دعوه کوي، خو دې سره سره په یو نه یو قسم شرک باندې ملوث شوي دي. دا ولې؟ علما فرمایي دا ځکه چې په تاریخ انساني کې په هر دور کې چې شرک راغلی دی هغه یو نوی شکل اختیار کړی دی. نو د دې وجه د دې پېژندل ډېر سخت دی. نبي علیه السلام فرمایلی دي چې داسې مثال یې ورکړی دی چې یو په توره شپه کې په توره تیږه باندې یو میږی چې رنګ هم د هغې تور وي، نو د هغې معلومول چې څنګه ګران دی، نو د شرک معلومول همدومره ګران دی. د دې وجې نه عزتمندو په هر دور کې شرک چې دی نوی نوی هغه شکل اختیاروي. د دې وجې نه هغه شاعر ویلی دي به هر رنگ کی خواهی جامه بپوش من انداز قدت را می شناسم. وایي ته چې هر رنګ جامې غواړې واغونده، زه تا د قد نه پېژنم، معنا ته ما نه خطا کېږي نه. دا څوک؟ دا هغه څوک چې هغه سره بصیرت وي، باطني بصیرت چې چا سره وي هغه بیا په هر دور کې شرک پېژني. که دا بصیرت چا سره نه وي نو شرک پېژندل چې دی دا ډېره خطرناکه خبره. د دې وجې نه عزتمندو یو بله مهمه خبره هغه دا دی چې په دنیا کې یو مسلمان هم د پوهې سره سره هغه په شرک کې نه اخته کېږي. یو انسان ته چې دا معلومات وي چې دا کار شرک دی، هغه مسلمان هیڅ کله هغه نه کوي. نو یو انسان چې په شرک کې واقع کېږي په څه وجه واقع کېږي؟ د غلطۍ د وجې نه، د دوکه کېدلو د وجې نه، د غلط تعویل د وجې نه، د غلط تعبیر په وجه باندې یو انسان په شرک کې اخته کېږي. نو دا انسان هغه چې په اردو کې ورته جان بوجھ کر وایي، د پوهې سره سره شرک کې څوک هم نه اخته کېږي چې مسلمان وي. نو د دې وجې نه د مسلمانانو په معاشره کې موږ تاسو به ګورو علماو د شرک مشرکانو 3 اقسام ذکر کړي. یو دا دی چې هغه مشرک وي چې غیر کتابي وي، لکه هندوان شو، لکه بودایان شو، لکه چینایان شو. دا داسې خلک دي دهریان چې دا مشرکین دي، خو دوی غیر کتابي دي، آسماني دین ته منسوب نه دي. دویم مشرکان هغه دي چې هغه یو کتاب آسماني ته د هغې نسبت شوی دی چې هغه یهود او نصارا دي. دریم قسم هغه مشرکان دي چې دی مسلمانان خو په یو نه یو شرک کې ملوث شوي دي. نو دغه مسلمان چې هغه مشرک شوی دی د دې سړي په باره کې باید انسان ډېر د حکمت نه کار واخلي، دعوتګر په داسې طریقه سره دې ته دعوت ونه کړي چې هغه ستا په خلاف وپارېږي، په عناد کې راشي، په ضد کې راشي، په تعصب کې راشي. نو داسې به نه چوي هغې ته به ته داسې نه وایي چې ته مشرک یې، یا داسې یو الفاظ استعمال کړي چې هغه په ضمیر و روح و روان باندې غلط اثر وکړي. نو د دې وجې نه ستا په خلاف باندې داسې یو کار وکړي، اقدام وکړي چې تا د اصلاح لاره ور باندې بنده کړه چې داسې خبره دې وکړه، ځکه هغه بیا ستا خبرو ته غوږ نه نیسي. عزتمندو نو د هغې سره داسې ډېر په حکمت باندې تعامل پکار دی. او بل اخري خبره تمهیدي خبرو کې هغه دا دی چې موږ په دې خبره باندې پوه شو چې هر یو خبره چې ډېر مهم او ضروري وي موږ باید یو وارې دا خبره تجزیه کړو، معنا تقسیمات پکې وکړو. د هغې نه وروستو بیا په دې خبره باندې که موږ رڼا اچو نو هغه د انسان په ذهن کې ښه واقع کېږي. نو د دې وجې نه چې موږ شرک وپېژنو، یو وارې د هغې کې موږ تقسیم کوو. یو تقسیم سره شرک چې دی دا په 2 قسمه دی. یو ته ویل کېږي شرک جلی او بل ته وایي شرک خفي. شرک جلی څه ته ویل کېږي؟ هغه چې ښکاره وي هر څوک پرې پوهېږي. یو انسان د بت ته لګیا دی سجده کوي، نو دا هر څوک پرې پوهېږي چې دا شرک دی. یو شرک خفي دی چې په هغې باندې هر سړی نه پوهېږي، هغه
چې د هغه کوم انسان چې اخته دی هغه هم ډېر کله ته پرې نه پوهېږي. هغه داسې چې یو سړی دی مثال خبره علماو داسې مثال ورکړی دی چې هغه سجده کوي عام د دې معمول دا ده چې په سجده کې 10 سکنډه دی وخت تېروي. نو د یو سړی یو مشر راغی یو ملا راغی یو حاجي راغی د هغې ته د خپل تقوا دیانت د دې ښودلو دپاره د یو 15 سکنډه نور هم دا سجده اوږد کړي چې دا ملا صاحب ما ته ووایي چې ولا ډېر تقوادار یې ډېر دیندار یې. نو دا اوس ګوره د ده دا 10 سکنډه خو خپل معمولو دا 15 سکنډه چې ده زیات کړ دا اصل کې دا شرک شو. ده دا 15 سکنډه د الله دپاره ونه کړ ده د مخلوق دپاره وکړ. یو خو شرک جلی و خفي شو. بل شرک دی شرک فی العقیده او شرک فی العمل. دا بل تقسیم په شرک کې دی. یو چې په عقیده په نظریه په افکارو کې انسان مشرک وي یو دا ده چې په عمل کې یو انسان شرک وکړي. دریم تقسیم علماو دا کړی شرک فی المعرفه او شرک فی الطلب. شرک فی المعرفه دې ته ویل کېږي چې د الله د ذات او د صفاتو په پېژندلو کې انسان شرک وکړي نو معرفت یې صحیح نه وي کړی دی الله یې صحیح نه وي پېژندلی. بل شرک فی الطلب. شرک فی الطلب څه ته وایي چې انسان په دنیا کې داسې ژوند تیر کړي چې د ده د ژوند مقصد دا وي چې زه باید وګټم پیسه پیدا کړم بلډینګ آباد کړم یو په ځای باید 2 شي 2 په ځای باید 3 شي 3 په ځای 4 شي د یو موټر په ځای باید 2 واخلم 3 په ځای 3 واخلم او 4 واخلم. همدارنګې د یوې ښځې په ځای 2 ښځې وکړم 2 په ځای 4 وکړم. دا چې هر څه کوي د ده دا ژوند دې دپاره وي نو دې ته څه ویلی کېږي شرک فی الطلب. دا شیان ګټل چې دی ته ناروا کار نه دی خو البته ستا د ژوند مقصد همدغه شیان جوړول دې ته ویلی کېږي شرک فی الطلب. دنیا کې به مؤمن څنګه ژوند تېروي لا مقصود الا الله لا مطلوب الا الله. مقصود مطلوب به د الله نه سوا بل څه نه وي. دنیا به استعمالوي د ضرورت په اندازه باندې خو نور د ده هلې ځلې به دا وي چې زه الله ته څنګه ورسېږم زه خپل رب څنګه راضي کړم. آخري قسم چې علماو تقسیم کړی هغه دا دی شرک فی الذات چې د الله په ذات کې د الله سره شریک جوړول چې دا تر ټولو خطرناک شرک دی چې انشاءالله را روانه جمعه کې به په دې خبره کوو. او بل شرک فی الصفات په صفاتو کې د الله سره شریک جوړول. بل د شرک فی الحقوق په حقوقو کې یو الله سره برخدار جوړول. الله رب العزت دې موږ د هر قسم شرک نه وساتي.